الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد زمن سبق شروع میزان الصرف کی خاص کر منگا بحث لم بحث لن تفصیلا اوی بیا مون شروع کړه واغې پسې بل سبق چې هغه سبق د لام د تاکید او نون د تاکید او وضاحت مخکې شوی چې لام تاکید اول کې راځي او نون تاکید اخر کې راځي. لام تاکید مفتوح او نون تاکید دونو دي او نون ثقيله بل خفيفه ثقيله مشدد توي خفيفه نون ساکن توي او ثقيله په سوال استغو کې راځي خفيفه صفاتو کې راځي. شپږو صيغو کې الف راځي نو الف کوم کې راځي کې خفيفه نه راځي ځکه خفيفه هم ساکن دي الف هم ساکن دي دو ساکن نه جمع کیږي او نون عربی چې هغه نون تاکید سره جمع کیږي ځکه نون تاکید دا مبني دی او نون عربی معرب دی. معرب مبني او کلمه کې دواړه نشرات دي. د دې وضاحت مخکې جوړولو پورا طریقہ په تیر سبق کې خو تفصیلا چې هغه لاړه وس نن پر سبق کې دغه گردان او دغه معنا نو گردان نا د مستقبل د باس لام تاکید سره نون تاکید ثقيله ناول دونو نو کني ثقيله او خفيفه اول د ثقيله نه شروع کی زکات ثقيله هغه په ټول څغو کې راځي دغه د وزن دغه نه شروع کیږي. گردان نه لا يفعلن لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن. دا سوال سیږي اوس دا څنګه لا يفعلن داخل کې يفعلوا اخر تا نون تاکید زیات شو او مخکې پکې لام راغی او نون تاکید نه مخکې مفتوح کو نون تاکید نمخ چې زي مفتوح کنو لا يفعلن نشو او معنی دا خامخا خامخ دوزل خامخ او سر اختصار د پرخه ترجمه کې دوی سره تاکید معنی وځکه یو لام د تاکید دی بل نون د تاکید دی. معنی دا شو لا يفعلن خامخا خامخا کاربو کی او سړی راتل کی زمانہ کی صيغه واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانو تاکید ثقيله در فعل مستقبل معروف لا يفعلان خامخ خامخ کاربو کی دوسری دا تسنیه راځي کی يفعلان نو کلام راغی روح لا يفعلان کی کوم نون د تسنیه وغلاړ او دا نون تاکید هغه تاکید دی او دې کې مکسور د کالف لرو مکسوري لا يفعلان خامخ خامخ کاربو کی دوسری راتل کې زمانہ کې صيغه تثنیه مذکر غائب بحث لام تاکید بانون تاکید ثقيله در فعل مستقبل معروف لا يفعلن خامخا خامخا کربو کی ډیر سړی راتل کې زمانہ کې صيغه جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون تاکید ثقيله در فعل مستقبل معروف لا يفعلن اصل کی يفعلون اول کې لام تاکید راغی رسل يفعلون کی غنون لا غنون اعرابیو او نون تاکید راوړو نون تاکید له فعلو او لریک او مخکې زمه پر خدا چې دلالت کی په حذف دو وو باندې نو لا يفعلن تر نشیره جوړ شو. لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا مؤنث صيغه لا تفعلن خامخ خامخ کاربو کی او خذا هغه کی تفعلوا اول کې لام تاکید او اخر کې نون تاکید او نون تاکید نمخ کې مفتوح شو. معنی شو لا تفعلن خامخ خامخ کاربو کی او خذا راتل کې زمانہ کې صيغه واحده مؤنث غائبه با لام تاکید با نون تاکید در فعل مستقبل معروف لا تفعلان هغه کې تفعلان اول کلام تاکید راغی او نون رابع خط وګرځید او نون تاکید پکې راغی نو لا تفعلان ته جوړ شو. معنی شو خامخا خامخا کاربو کی دو خذراتن کې زمانہ کې صيغه تثنیه مؤنث غائب بعض لام تاکید بنون تاکید در فعل مستقبل معروف لا يفعلن
خامخا کار بو کې ډېر خزي دا جمع صيغه ده دی وضاحت مخکې شو چاول کې لام تاکید راغی او اخر ته نون تاکید راغی نون تاکید نون دون نو او مخکې تنا حالن تخفل نو يفعلن کی نو د دې وجه نه په منځ کې الف راوړ الف فاصل چې دا نونونه د یو بل نه جدا شي ولا يفعلن دا مؤنث غائب صيغه ده ما لا يفعلن خامخا کار بو کې ډېر خدي راتن کې زمانہ کې صيغه جمع مؤنث غائبه بحث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف لا تفعلن خامخا کار بو کې ته سره کې تفعلوا او اول کلام راغی اخر ته نون ته مخاطب صيغه ده لا تفعلن خامخا کار بو کې ته سره راتن کې زمانہ کې صيغه واحد مذکر مخاطب باث نافی باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف لا تفعلن هي تفعلن اول کلام راغی رکنون مخکې کوم تسنیه کې شی او هغه زیاتی نو لا تفعلن خامخا کار بو کوي تاسو دوه خزي راتن کې دا دو سړي راتن کې زمانہ کې صيغه تسنیه مذکر مخاطب باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف لتفعلن خامخا کار بو کوي تاسو ډېر سړي راتن کې زمانہ کې صيغه جمع مذکر مخاطب باث نافی تاکید باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف دا مخ وضاحته تفعلون اول کې لام تاکید راغی ورست نون رابی لري چې کندونی تاکید راته هغه مورب ده مبني دي بیا تفعلوا کې واو او لري که مخ لام زم پر خدا چې دلالت کوي په حذف کولو ده واو ولا تفعلن تل جوړ شو لا تفعلن خامخا کار بو کې ته خبرت کوم کې زمانه کې صيغه واحده مؤنثه مخاطبه باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف اصل کې تفعلین نو اول کې لام لا تفعلین جوړ شو او رستو چې غنونی عربی چې لاړه او نونی تاکید چې راغراوه او رستو یا وتفعلین کی یا لری کړه او مخکې کثرت چې هغه پرې خو چې دلالت کې په حذف د یا باندې ولا تفعلن یو شو لا تفعلن کوم هغه پیدا اول کې لام راغی اخر ته نون تاکید او نون راوی لري کنه لا تفعلن معنا دا خامخا کار بو کوي تاسو دو سړي دو خزراتو کې زمانہ کې صيغه تسنیه مؤنث مخاطب باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف لا تفعلن دا جمع سره جمع صيغه ده تفعلن چې مخکو اول کې لام تاکید راغی او اخر ته نون تاکید او نون خو دې نه کې نون مبني خپل نون تاکید دونو نون اصل کې دا مشدد دي درې نون رات من کې الف فاصل لاړو ولا تفعلن خامخا کار وو کوي تاسو ډېر خديراتو کې زمانه کې صيغه جمع مؤنث مخاطب باث لام تاکید بانون تاکید فعل مستقبل معروف او لا افعلن دا کوم متکلم صيغه ده خامخا کار وکم زه اوسه یا زه خداتو کې زمانه کې صيغه واحد حکایت نفس متکلم بحث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف نو اصل کې داو افعلوا او کې لام تاکید راړو او اخر ته نون تاکید او نون تاکید نو وخت مفتوح کو اندو څو کې مفتوح به نو هغه دل تراړو لا نفعلن دا څه کې نفعلوا خامخا کار وکم دو سړي اړې سړي دوه اړې خديراتو کې زمانه کې صيغه تسنیه جمع حکایت نفس متکلم باث لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف نو اصل کې دام چې نفعلوا او الله نمخ کې زمانه فتح ور کړې شو دغه نون تاکید د نمخ کې فتح چي هغه واړي د مجهول کلام ان شاء الله بیا کو د سبق چلے وو دیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه